بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن طرف سپیشل نامه بیا هم ښه راغلاست. نننۍ موضوع مو د ورډ پاډ پروګرام دی په وینډوز کې. موږ په تیر درس کې نوټ پاډ پروګرام وویلی، په دوم کټګورۍ کې ورډ پاډ دی، او په دریم کې چې ان شاء الله موږ په آینده کې وایو هغه د پینټ پروګرام دی. په وینډوز کې دغه درې ساده پروګرامونه لرو چې که چیرې بیا تاسو افیس ونه لرئ، اکسل، ورډ، دا پروګرامونه تاسو سره نه وي، تاسو کولی شئ له دې پروګرامونه د نوټ لیکلو لپاره استفاده وکړئ. د دې په خاطر تاسو څنګه ورډ پاډ راخلاص کړئ. البته ورډ سره باید غلط نه کړئ چې یو موږ ورډ لرو چې هغه په افیس پاکیج کې وي، او بل موږ ورډ پاډ لرو چې هغه په وینډوز یو ساده پروګرام دی. د خلاصولو لپاره بیا هم لکه تیر پروګرامو غوندې رن راخلاصوئ. په دې کې به موږ لیکو ورډ پاډ، او دا هم د ورډ پاډ پروګرام صفحه ده. د دې په خاطر موږ په نوټ پاډ پروګرام کې د اپشن وویلې فایل ټاب نه شروع کوو. هوم او ویو ټابونه لري. اکثریت اپشنونه د نوټ پاډ له پروګرام سره په ارتباط کې دي، مثلا هغه اپشن او د اپشن سره ورته دي. په فایل ټاب کې لومړی اپشن نیو دی. نیو نوی معنا ورکوي. کله چې تاسو په صفحه کې کوم معلومات لیکئ، غواړئ چې د صفحه نوې کوي، نوې شي، نو تاسو راځئ فایل ته، په نیو باندې کلیک کوئ. پوښتنه دا کوي وایي تیر معلومات مو چې لیکلي غواړئ ثبت کوئ او یا هم نه ثبتوئ. خو زه نه ثبتوم ځکه معلومات مانه مثال غلط شوي دي، زه ډونټ سیف کوم. معلومات پاکیږي او ماته صفحه نوې کیږي. خو که چیرې تاسو معلومات لیکئ او غواړئ چې دا ثبت شي او صفحه نوې شي، بیا تاسو راځئ فایل، نیو، او دلته ورته په سیف باندې کلیک کوئ. دلته موقعیت ورته تعیین کوئ، لاندې ورته نوم ورکوئ او دې ته وایو سیف. یو څه مې چې په لومړي سر کې له یاده ووتل، د ورډ پاډ پروګرام ایکسټنشن RTF دی، کوم چې تاسو ته سکرین پر مخ ښکاري. RTF یا ورته وایي ریچ ټیکسټ فارمټ. صحیح په دې شکل. او بل موږ له نیو نه وروسته اوپن لرو. د اوپن وظیفه دا ده چې تاسو ته یو فایل راخلاصوي. هغه فایل چې تاسو تیر کې مثلا پخوا ثبت کړی وي، د ورډ پاډ فایل وي، ثبت کړی مو غواړئ چې راخلاص کړئ، نو اوپن باندې کلیک کوئ. لکه وخت ما یو فایل ثبت کړی د ډیسکټاپ پر مخ ډاکومنټ، دې ته وایم اوپن، چې کله اوپن ورته وایي هغه تیر فایل مې راخلاصېږي. بل اپشن سیف دی. سیف هم څو ځله تکرار شوی دی. بیا هم وایو چې د یو فایل د ثبتولو لپاره چې تاسو غواړئ د لومړي ځل لپاره یو فایل ثبت کړئ، نو سیف ثبتوئ، یا هم ورته کنټرول ایس وایي، په یو نوم او په یو ځای کې ثبتوئ. خو که تاسو غوښتل چې دغه فایل مو په څو ځایو په څو نومو ثبت کړئ، بیا کولی شئ له سیف از نه کار واخلئ. راځو بل اپشن پرنټ دی. خو مخکې دی چې پرنټ وایي موږ پیج سیټ اپ ته راځو. پیج سیټ اپ باندې کلیک وکړئ. پیج سیټ اپ کې د صفحې تنظیمات دی. لومړی اپشن دی سایز دی. دلته د صفحې اندازه ټاکئ چې مثلا کومه صفحه یا کومه ورقه تاسو پرنټر کې لرئ او غواړئ چاپ یې کړئ، زه یې فور انتخابوم. اورینټیشن هم موږ په لنډسکیپ لرو. پارټریټ دی، په عمودي شکل وي که په افقي شکل، تاسو د ځینه جهت تنظیموئ. مارجن هغه څلورې خواوې فاصله یا هغه سپینې ساحې چې لیدل کېږي دې ته مارجن وایي. کولی شئ تنظیم یې کړئ، له چپ طرف نه څومره وي، ښي طرف نه څومره وي، پورته برخې نه او ښکته برخې نه. دا به ورته تاسو د انچ باندې اندازه کړئ. او پرنټ پیج نمبر هم هرې صفحې سره یا خپل نمبر آیا په پرنټ کې راشي، دا اپشن فعاله کړئ. که نه غواړئ دا اپشن غیر فعاله کړئ. دې ته وکړئ. کله مو چې صفحه تنظیم شوله، موږ راځو پرنټ. په پرنټ باندې بیا هم مخکې دی چې پرنټ کوي، موږ پرنټ پریویو ورته وایو. یو ځل ګورو چې زموږ فایل څه رقم پرنټېږي، نو داسې په دې شکل پرنټېږي. د تاسو دغه فایل مخکې له پرنټه ښیي. بیا راځو موږ فایل ته. بل اپشن بیا پرنټ دی چې پرنټ باندې کله کلیک کوئ، بیا دا اپشن تاسو ته راخلاصېږي. دا ټول اپشنونه ورته دي د نوټ پاډ پروګرام سره چې په تیر درس کې مو ویلي. دلته به پرنټر انتخاب کړئ چې کوم پرنټر له کمپیوټر سره وصل دی، او په کوم پرنټر کې تاسو غواړئ دا فایل پرنټ کړئ. آل دا معنی چې ټولې صفحې پرنټ شي، او که غواړئ مشخص یو څو صفحې پرنټ کړئ، د تاسو پیجز ورته وایي. دلته زه ورته وایم مثال موږ یو کتاب 200 صفحې کتاب لرو، خو زه غواړم چې له اولې نه تر شلمې ورقې پورې چاپ شي. تاسو به ولیکئ یو منفي څو شل. دا معنا ورکوي چې له یو نه تر شلو پورې. او که تاسو طاقه صفحې پرنټوئ، مثلا غواړم 15مه، 8مه، شلمه، بیا به داسې لیکئ چې 15 کامه به ورکوئ، مثلا 8مه کامه ورکو، شلم، نو فقط کومې ورقې پرنټېږي؟ دغه درې ورقې چې موږ ورته لیکلي دي. اپلای پرنټ ورته وایه، مستقیم فایلونه مو چاپ ته ورځي.
بل موضوع سند ان ایمیل دی چې کله تاسو غواړئ د خپل د ورډ پاډ فایل د ایمیل لاره چاته ایمیل کې سند کړئ. اباوت ورډ پاډ د ورډ پاډ فایل پروګرام په اړه معلومات درکوي او بل اپشن ایگزیټ دی چې پروګرام تړل کیږي او بل اخره کلوزیږي صفحه. ل فایل نو ورسته بل اپشن ټاب لرو موږ د هوم ټاب لرو. په دې کې اپشن کټ او کاپی دی چې کله تاسو متن له ځای نه اخلي کاپی کوي. زه دې په خاطر چې ته متن راوړم د ورډ پروګرام را خلاصوم. ورډ پروګرام کې به لږ متن ولیکو په دې شکل. زه ګورې دا ټول انتخابوم د دې کې راغلی په ورډ کې موږ د اپشن لرو کټ او کاپی. زه غواړم د فایل کاپی کوم په کاپی باندې کلیک کوم. په ورډ پاډ کې هم داسې موږ اپشن لرو کاپی. اوس غواړم چې فایل یا متن دلته واچوم. نو د اچولو لپاره تاسو په پیسټ باندې کلیک کوئ. متن ملغزي راځي ته زیات او کټ به لدې ځنه بيخي هغه منبع لمنځه وړي بل ځای دلته به نه پاتې کیږي بل ځای لیک ډول کیږي. په پیسټ کې موږ یو اپشن لرو په سپیشل دی. یو ساده پیسټ دی بل په سپیشل دی. ځکه سپیشل ورته وایي څه خاصیت لري یو ځانګړتیا لري. کله چې تاسو ورډ فایل نه کنټرول سی فایل کاپی کې په ورډ پاډ کې پیسټوي خو زه ورته وایم په سپیشل او په دې کې تاسو پیسټ لینک انتخابوي. غواړم د لینک په شکل دا پیسټ کوم. اوکې ورته وایم. دا پیسټ شو. ګټه دا ده چې کله تاسو ورډ یا په اصلي منبع کې تغییر راولئ، رنګ تغییروي، سایز تغییروي یا هر تغییر چې په اصلي منبع کې راولئ، کله چې ورډ پاډ را خلاصوي مستقیم د تغییرات په ورډ پاډ کې څرګندېږي. دا ځکه چې دوی دغه دوه فایل سره اړیکه لري او موږ د پیسټ سپیشل په واسطه دوی ترمنځ اړیکه ټینګه کړو. دا فرق د پیسټ او سپیشل شو چې هر څنګه تاسو په اصلي منبع کې تغییر راولئ په فرعي یا په نورو فایلو کې هم تغییر راځي. بل موضوع موږ دلته لرو ډېر ساده موضوعګانې دي. تاسو کله تاسو متن کنټرولي انتخاب کړئ له دې ځنه کولی شئ د متن لپاره تاسو فونټ یا هغه سټایل انتخاب کړئ په کوم سټایل سره غواړئ چې دا متن چینج کړئ او څنګه سایز دی د ځنه تاسو د متن سایز تنظیمولی شئ او په ای باندې کلیک کوئ سایز نور هم غټیږي. په دې کوچنۍ ای باندې کلیک کوئ سایز بیرته کوچنۍ کیږي. بولډ کلیک کوئ هغه متن ډبل کیږي، ډبل والی ولري کنه وي. ایټالیک هم په یو زاویه باندې کږیږي. انډرلاین لاندې خط ولري او سټریک ټو برسیره پرې یو خط کاږي. یو سټایل دی. دا اپشن به وروسته وایم. را به شو رنګ دی له دې ځنه کولی شئ د متن لپاره تاسو رنګ انتخاب کړئ او یا هم هایلایټ ورکړئ. هایلایټ هم کله چې په پاراګراف کې یو مشخصه برخه تاسو په نښه کوئ هایلایټ کوئ. مثال یو پاراګراف ته غځئ ډېر مهم دی، مهمه موضوع ته اشاره کړې غواړم په نښه یې کوم. نو زه څه کوم؟ هایلایټ کوم یې. هر اساس انتخابوئ کولی شئ هایلایټ یې کړئ. بله موضوع داسې کې دغه اپشن نشوه. کله چې تاسو مثلا ریاضیکي فورمولې لیکئ یا کیمیاوي فورمولې لیکئ بیا کولی شئ دو اپشنونه کار واخلئ. څه رقم؟ مثال زه لیکم ایکس مربع. کله چې زه لیکم ایکس مربع په ریاضي کې ایکس مربع په دې شکل نه وي دغه دوه. غواړم دا د توان ته پورته شي په توان کې ولیکل شي نو دا به انتخاب کوي را به شي په دې به کلیک وکړي. صحیح شو؟ او یا که تاسو مثلا یو کیمیاوي فورمول لیکم H2O لیکم د اوبو فورمول خو دغه دوه به په دې شکل نه وي. دا قاعدې ته باید راټیټ کوو موږ لاندې. نو تاسو به په دې دوم اپشن باندې کلیک وکړئ دا موږ ته په دې شکل چینج شي. دا د فونټ برخه راځو د پاراګراف برخه ته چې دا هم مربوط دی پاراګراف کیږي. مثال که تاسو چیرې یو موضوع یا عنوان څه شی لیکئ نو غواړئ چې د دې موقعیت تعیین کړئ. فعلا چې زه کله لیکنه کوم چپ طرف نه ښي طرف ته لیکل کیږي ځکه دلته اپشن لیفټ انتخاب دی. که تاسو سنټر انتخاب کړئ لیکنه کوئ نو لیکنه مو له مرکز نه شروع کیږي او که تاسو دا مثلا لیفټ رایټ انتخاب کړئ لیکنه مو له ښي طرف نه شروع کیږي. نو معمولا لیفټ انګلیش ژبې ته یا هغو ژبو ته موږ انتخابوو چې له چپ طرف نه ښي طرف ته لیکل کیږي او رایټ هغو ژبو ته چې له ښي طرف نه چپ ته پښتو درید. او بل هم که چیرې تاسو ډېر متن ولرئ دغه متن وګورئ اخر خطونه یې شا او مخ ته دي یعنې بې نظمه دي. غواړئ دا په یو نظم برابر شي بیا تاسو راځئ یا دلته په جسټیفای باندې کلیک کوئ منظم تاسو ته په یو لاین سره دا ټکسونه برابروي. او که غواړئ چې دو ترمنځ فاصلې تنظیم کړئ بیا راځئ په دې اپشن کلیک کوئ. له دې ځنه کولی شئ د خطونو ترمنځ فاصله کم او زیاته کړئ. څنګه بیا بل اپشن بیا تکراری راغلی چې تاسو کولی شئ د قیمت په اساس چپ طرف ته څومره انتقال شي ښي طرف ته څومره انتقال شي یا لومړی فرست لاین یا لومړی خط د
پاراګرافو څومره فاصله ولیکم. زه ورته یو ولیکم، تاسو ورته فکر وکړئ پاراګرافو کې دغه لومړی خط نظر نورو خطو ته یو څه فاصله لري، خو فاصله یې ډېره ده. بیا تاسو کولی شئ دغه مقدار یا د اندازه یې له دې ځای نه دغه ځای نه فرست لاین نه کمه کړئ. مثال موږ ورته وایي 0.2 وي، او چې کله اوکې ورته وایي په دې اندازه شو. دا هم شو. بله موضوع موږ لرو بولیټس لرو چې دا هم سټایلونه دي. مثال که زه ذکر کړم ټایپس آف کمپیوټر، صحیح؟ ټایپس آف کمپیوټر زه ښه لیکلی شم، مثلا ولیکم ډیجیټل کمپیوټر یا مثلا ولیکم انالوګ کمپیوټر. موږ مثلا بل یو ډول لرو چې هایبریډ کمپیوټر. دا مو ولیکل درې وړه. اما که غواړئ چې یو ښه سټایل ورکوئ، عام فهمه وي، یو څه ښه وي، نو دې په خاطر موږ دا درې ډوله انتخابو. راځو له دې ځای نه ورته دا سټایل ورکوئ، ډېر ښه منظم نظر اول حالت ته اوس ښه شو. یا که تاسو غواړئ نمبر ورکوئ په دې شکل راځي، ای بی سی، رومي عدد، هر سټایل چې تاسو غواړئ یو کلک پې کوئ په نو سټایل چینج کېږي. چې دا هم ساده دی په دې ورډ پاډ کې. موږ چې بیا کله په خیر ورډ پروګرام ته ورسېدو، په دې کې بیا موږ ډېر تنظیمات او سټایلونه یې لرو چې کولی شي دې استفاده وکړي. بله موضوع چې دا انډنټیشن دی، دا هم چې کله تاسو یو عنوان یا موضوع یا ټکس ولرئ، په دې اپشن کلیک کوئ، ښي طرف ته انتقالوئ، دا بل اپشن بیرته چپ طرف ته انتقالوئ. په ادامې سره بل اپشن پکچر دی. که چیرې ضرورت چې تاسو ورډ پاډ پروګرام ته عکس راوړئ، نو په پکچر باندې کلیک کوئ، ورځئ یو عکس ورته انتخابوئ، اوپن په عکس کلیک وکړئ. که غواړئ چې د عکس تغییر کوي، خوښ مو نه شو، بل عکس راوړئ، چینج پکچر ورته وایي. بیا هم تاسو ته صفحه راخلاصېږي، بل عکس انتخاب کړئ. دلته راشئ، ورته یو عکس انتخاب کړئ، دې ته وایي اوپن. او که غواړئ چې په یو عکس سایز کې تغییر راولئ، نو څه ورته وایي ریسایز پکچر. د ځای نه هارزونټل بارې تنظیموئ، مثلا زه ورته 50 لیکم، خو کله چې ورټیکل یا عمودي حالت خپله تغییرېږي. بیا که غواړئ چې هر یو ځان ته تغییر شي، د اپشن غیر فعاله کړئ، بیا کولی شئ تاسو هر یو ځان ته تنظیم کړئ، اوکې ورته وایي. بل اپشن پینټ ډراوینګ دی. که غواړئ چې پینټ پروګرام نه چې بیا وروسته دې پسې موږ وایو تاسو نقاشي راوړئ، ورډ پاډ ته کلیک پې وکړئ، دلته ورشئ، تاسو نقاشي یا څه شی رسم کړئ، چې هغه هره موضوع وي، دا بیرته کلوز کړئ. اتومات له پینټ نه نقاشي راوړل کېږي دی ورډ پاډ پروګرام ته. ډیټ ان ټایم هم چې کله تاریخ شي ضرورت کېږي، تاسو تاریخ ساعت اضافه کړئ، یو سټایل یې ټاکئ، اوکې ورته وایئ، په فایل کې مو تاریخ اضافه کېږي. بل انزرټ ابجیکټ دی. مثال زه غواړم اکسل، ورډ، پاور پوینټ له نورو پروګرامونو فایلونه راوړم ورډ پاډ ته، نو تاسو انزرټ ابجیکټ ته راځئ، دلته نوی جوړوئ. کله پخوانه فایل ثبت لرئ، موږ ثبت لرو، براوز ته ورځو، دلته به تاسو ورته فایل انتخاب کړئ. مثال ته زه ډېر فایلونه لرم، یو فایل به ورته د اکسل انتخاب کړم، د انوایس په نامه، دا اکسل فایل دی، اوپن ورته وایم. لینک ولري، که چیرې په اصلي کې تغییر راولو، دلته هم تغییر راشي، ستاسو خوښه دی ته وایي اوکې. نو موږ ته هغه فایل راوړي کوم چې تاسو په اکسل کې، دا ګورئ دا ما په اکسل کې جوړ کړی، اما موږ ورډ پاډ ته راوړه، ډېر ښه منظم. که غواړئ تغییر پکې راولئ، په دې شکل ډبل کلیک کوئ، تاسو ته بیرته اکسل خلاصوي، تغییر به په اکسل کې راولئ، چې کله یې کلوز کړئ تغییرات په ورډ پاډ کې راځي. نه مو غوښتل ډیلیټ کړئ. تنه یو پروګرام نه دی، هر پروګرام چې تاسو غوښتل پاور پوینټ وي، ورډ وي، دلته ځینې ته انتقالولی شي. بل اپشن لرو فایند لرو، د دې په خاطر به زه یو څو کلمې ولیکم. مثال زه دغه د احمد نوم څو ځلې لیکم، چې همدغه کلمه به موږ پیدا کوو، یو به احمد الله ولیکم. را به شو فایند ته. که چیرې تاسو په یو متن کې یو ټکس لټوئ، ورته ولیکئ احمد، فایند نیکس، تاسو ته احمد پیدا کوي، هر څومره چې وي ټول پیدا کوي، صحیح شو. اما که چیرې تاسو مچکیز فعاله کړئ، د اپشن تیر درس کې موږ ویلی وو، د ده وظیفه دا وه چې واړه توري او غټ توري په نظر کې نیسي. اوس ما احمد په کوچنیو تورو لیکلی، خو هغه احمد راته پیدا کوي چې په کوچنیو لیکل شوی. که زه احمد دلته په غټو تورو ولیکم، نو ما ته هغه احمد پیدا کوي چې په غټو تورو لیکل شوی، یعنی غټ او وړه توري په نظر کې نیسي. اما که دا غیر فعاله کوي، بیا هغه په نظر کې نه نیسي. بله موضوع مچ هول ورډ انلی ده. احمد ما لیکلی، زه چې کله ورته پیدا کړم، موږ ته احمد الله کې احمد پیدا کوي، ځکه چې احمد شته پکې. موږ څه ورته وایو، د اپشن فعاله کوو، ورته وایو موږ ته فقط احمد پیدا کړه، چې نه پاسوند او نه پیشوند ولري. نو چې کله اوس غواړئ تاسو نوم احمد پیدا کړئ، یو هم پیدا کړئ، بل هم پیدا کړئ، بل هم پیدا کړئ، خو د آخري احمد نه پیدا کړئ، ځکه چې دا پاسوند دی، الله دی ورسره.
دا د فایل موضوع شو. ریپلیس کې غواړئ چې تاسو یو نوم تبدیل کړئ په بل نوم. زه غواړم دا چېرته چې احمد لیکل شوی د مثال ټول په حامد باندې تبدیل کړم. چېرته چې احمد دی ټول په حامد تبدیلوم. نو تاسو به ورته ریپلیس یو دانه تبدیل شي، که ریپلیس آل ټول ورته نه ټول تبدیل شي. چې کله ورته وکړئ ټول احمد تبدیل په حامد باندې شو. دا ریپلیس موضوع شو. سلیکټ آل تاسو ته دغه څومره متن چې لرئ دا ټول انتخابوي، سلیکټوي، کولی شئ باک سپیس ډیلیټ کړئ. دا و د هوم ټاب. ورپسې بل موږ د ویو ټاب لرو. یو څو ساده اپشنونه دي چې فقط د نمایش لپاره دي. زوم ان باندې چې کله کلک کوئ صفحه نږدې کوي، او زوم اوټ صفحه لرې کوي، او په دې باندې چې کلک کوئ تاسو صفحه نارمل یا 100% حالت ته راوړي. رولر د ځکه د خط کش ښکاري، که دا اپشن غیر فعال کړئ نور تاسو خط کش نه ښکاروي. لاندې دغه سایک سټیټس بار دی چې مثبت کلیک کوو صفحه نږدې کېږي، منفي کلیک کوئ صفحه لرې کېږي. خو که دا غیر فعال کړو نور هغه هم نه ښکاروي تاسو. وډراپ دی. وډراپ دا معنی چې اوس کله چې زه لیکنه کوم د خط کش له یو سر نه شروع کېږي د خط کش تر بل سره، ځکه ربط رولر دی. که زه وینډو انتخاب کوم بیا لیکنه د صفحې په اندازه له یوې خوا شروع کېږي، د صفحې تر اخره چې کله ورسېږي لاندې رالوېږي. او که تاسو نور اپ انتخاب کړئ بیا دا هېڅکله لاندې نه رالوېږي، مخامخ ځي تر هغو چې تاسو انټر ونه کړئ. که مو انټر وکړه لاندې خط رالوېږي، خو که چیرې انټر پرس نه کوئ نو ستاسو خط مخامخ ځي. بل دا دی چې تاسو کله خط کش راوړئ د خط کش اندازه‌ګیري په څه شي؟ فعلا په انچ باندې ده، کولی شئ په سانتي متر یې تبدیل کړئ، په پوینټس باندې تبدیل کړئ، او یا هم په پیکاس باندې تبدیل کړئ. دا اوس د ورډپاډ پروګرام. د دې په تعقیب سره انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به موږ بیا بل پروګرام شروع کړو. بیا هم که کوم نظریات، پوښتنې، غوښتنې لرئ کولی شئ په کومنټ کې موږ ته پرېږدئ، او دا درسونه هم در سره نورو خویندو ورونو سره هم در سره شریک کړئ ترڅو هغوی هم له دې نه ګټه پورته کړي. زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې مو لایک کړئ. هر نظر، هر غوښتنه، پوښتنه چې لرئ کولی شئ په ازاده ډول په کومنټ کې موږ ته پرېږدئ.